ښځه او خاوند خپل منځ کې رامنځته شوي اختلافات څنګه حل کړي. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو سره د ښځې او خاوند ترمنځ د رامنځته شوي اختلافاتو د حل کولو په اړه معلومات شریکوم. په دې هیله چې دا ویډیو تر پایه وګورئ او که زموږ چینل کې نوي یاستئ مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره همدا اوس سبسکرایب کړئ چې تاسو ته نور هم دغسې په زړه پورې ویډیوګانې جوړې کړو. د میرمنې او خاوند ترمنځ د رامنځته شوي اختلافاتو د حل لپاره د خبرو اترو اصولونه چې باید په پام کې ونیسو او عملي هم کړو. اول، هیڅ امکان نه لري چې د میرمنې او خاوند ترمنځ اختلاف رامنځته نشي. نو هر کله چې اختلاف رامنځته شي نو مه یې ستروئ، یعنې مه یې غټوئ. که د اختلافاتو خبرې نورې هم جدي ونیول شي نورې هم غټیږي. که یو بل ته بښنه وشي او اختلافات د خبرو له لارې حل شي ډیره ښه نتیجه لري. دویم، تور لګول، ګواښل او غوسه کېدل منې دي. یعنې ښځه او خاوند ته نه دي پکار چې په یو بل باندې بې ځایه تورونه ولګوي، یو بل وګواښي او غوسه شي، ځکه په داسې کولو سره په زړه کې کرکه او نفرت پیدا کېږي او د ژوند خوند له منځه ځي. نو باید له داسې کړنې څخه ډډه وشي. دریم، په خبرو اترو کې د دواړو لورو شتون ډیر مهم او ضروری دی. مطلب دا چې کله هم د ښځې او خاوند ترمنځ جنجال رامنځته کیږي، په ځای د دې چې یوازیوالی اختیار کړئ او ځان په خفګان کې مبتلا کړئ، نو د دې نه ښه ده چې دواړه کینئ او د خبرو اترو له لارې خپل جنجال حل کړئ. په دې سره ستاسو ژوند له خوښیو ډکیږي او خوښي رامنځته کیږي. څلورم، خپل احساسات له موضوع څخه جدا کړئ. که تاسو هر څومره غوسه او بهر مو چا سره جنجال کړی وي نو چې کور ته راشئ په وړه خبره مه غوسه کیږئ. خپله هغه غوسه او احساسات چې بهر مو لرل په کور کې په خپله ښځه باندې مه وباسئ. په دې سره کرکه او کینه رامنځته کیږي چې ستاسو ژوند له خفګان څخه ډکوي. نو له دې څخه باید په جدي ډول ډډه وشي. پنځم، کوشش وکړئ که ستاسو ترمنځ جنجال هر څومره هم لوی وي نو یو بل ته بښنه وکړئ او خبره د خبرو له لارې حل کړئ. شپږم، د دواړو لورو د همغږۍ او توافق په ټاکنو پسې وګرځئ. کوشش وکړئ چې هره پریکړه په شریکه وکړئ. په هره خبره کې ښځه او خاوند باید یو بل سره مشوره وکړي. په دې سره مینه نوره هم زیاتیږي او دواړه دا فکر کوي چې یو بل ته څومره مهم دي. اووم، نرم او منونکي اوسئ. د یو بل خبره په نرمۍ سره واورئ او د یو بل خبره په مینه ومنئ. اتم، زغم ولرئ. که تاسو یو بل ته زغم او حوصله ولرئ او د یو بل غلطیانې جدي ونه نیسئ نو 100% ستاسو ژوند له خوشحالو ډکوي. ډیره مننه کوم دوستانو چې دا ویډیو مو تر پایه وکتله. په دې هیله چې دا به ستاسو لپاره ګټوره تمامه شوې وي. له نورو همدغسې په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک کړئ او خپلو ملګرو سره هم زموږ د چینل نه شریکه کړئ. ډیره مننه.